وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء او ورکوی خزتا صدقاتهن مهرن دوی نحلتن پخوشالی سرا فإن تبنا نکبخن وکڑا دغو خزو لکم تاسوتا عن شیئن دتشی منہو دے مہرنا نفسن پخپل خوخبان دے پخپل نفسرا فکلوہ نخری حغا حنیئا مزدار مریئا بزرر بنقصانا. پدے کے دا حکم دے چې خزو ته مہر ورکي دا دغه خزو حق دی. د خزو د پاره مہر مقررول واجب دی او د مہر د تعیین په وخت کې نیت صحیح کول پکار دی چې دا مہر دغه خزي حق دی چې دا به خامخا ز ادا کوم که په هغه وخت کې ورکه که ورسته ورکوي خدا د خزه حق ته ادا کول یې فرض دی لازم دی چې انسان یې وکړي. د جهالت په زمانہ کې بو خلکو د خزو مہرونه اخستل د ځان د پاره الله رب العزت دغه ناکار کار نه منع وکړل. اصلا په تبن کا زنانه په خپل خوهر د مہر څخه حصہ یا ټول معاف کوي نو د خاوندانو د پاره د دې اخستل جائز دي. نو دا جائز دي چې په خپل خوخه باندې بیرته د مہر خپل خاوند ته ورکوي او ورته پرېږدي یا زیاتوي یا کموي خاوند ورته زیات کې خزه کم کې دا جایز دی. ځنې کسان سوال کوي چې د نکاح نه خو سړی او ښځه دواړه فایده اخلي نو بیا ولې شریعت په سړی لازم کړله چې ښځه ته به مہر ورکوي. په دې مہر ورکولو کې ډېر لوی حکمت دی که سړی لږ سوچ او فکر وکړي. په دې خبره خو هر چا ته دغه پته ده چې واده ته د سړي شوق کېږي چې واده وکړم او ضرورت سړي زیات وي او د ښځې واده شوق کم وي نو ځکه به سړی مہر ورکوي. او دوهمه خبره دا ده چې زنانه د خپل مور او پلار نه جدا کیږي نو هغه زنانه ته یو قسم ویره ملاويږي نو د مال په ذریعہ به د هغه د زړه ویره ختم شي. او بل کله چې ښځه واده کیږي نو هغه ښځه ته خپل ځان حقیر لاندې ښکاري چې زه لاړم خرڅ شولم د حیواناتو په شان خرڅ شولم او زما یو مالک پیدا شو چې زه به د هغه تصرف لاندې یم نو ځان ورته ډیر لاندې ښکارا شي نو سړی مہر ورکوي.
په دې خاطر چې دستا ډیر عزت او شرافت دی د مال واخله ته د وینځ په شان نه یې بلکې زما او دستا دوستی ده او دوست یو بل دوست ته تحفه ورکوي په دې وجه الله تعالی دلته مہر نه په نهله عطیه سره تعبیر کړی دی چې دا د سړي د طرف یو تحفه ده چې د زنانه ته ورکوي او د محبت یو نخښه ده چې د زنانه ته ورکوي او خپلوي په دې باندې قایمیږي او مینا محبت او شفقت په دې باندې قایمیږي نو په ځکه زنانه حقدار دي چې مہر واخلي وآتوا النساء دا خطاب خاوندانو ته هم دی او د ښځو اولیاء ته هم دی د جهالت په زمانہ کې به خلق ځان ته د ښځو مہرونه اخیستل که اوس سړی سوچ او فکر وکړي په پښتنو کې هم داسې کار کوي چې هغه ښځې خرڅوي چې دې ته ولور وایي هغه ولور واخلي پلار یې واخلي هغه اولیاء هغه خپل دوستان هغه خپل مشران ورور دغه واخلي نو دا جائز نه دی الله رب العزت منع وکړه چې دا په کار نه دی چې تاسو واخلي دا دغه ښځې حق دی چې دا کار به تاسو نه کوئ الله رب العزت فرمایي بلکې دغه زنانه او ته دغه مہر به ورکوئ نو اصلا مہر چې دی د زنانه حق دی چې زنانه او ته دغه مہر ورک بل د واده په وخت کې خصوصا که مخکې وي یا وروسته وي یا د واده په وخت کې د ښځې دپاره مہر مقررول واجب دي د نبی صلی الله علیه وسلم نه سوا د امت ته هیڅ فرد دپاره بغیر د مہر نه واده کول جایز نه دي نو دا مہر به خامخا ورکوي چې څومره مہر د وټاکو ځینې خلک داسې دي چې د نوم او د نشان دپاره په مجلس کې 50 لکه 70 لکه او 80 لکه مہر وټاکي او بیا یې نه ورکوي ته 50 لکه د چې وټاکه دا په تا باندې واجب دی دا به ورکوي دا د ښځې حق دی چې څومره مہر د وټاکه هغه په تا باندې واجب دی هغه به ورکوي